جیفري اپسټین ته د کعبې شریفې پوښ چا ورکه او ولې دا پوښ د ده په کور کې په یو دیوال کې آویزان دی؟ په اصل کې جیفري اپسټین یو ښوونکی و د ریاضۍ د ماشومانو دپاره. بیا یې د نړۍ تر ټولو پیسهدارو خلکو ته مالي مشوره ورکوله او کله چې 600 میلیونه ډالره سرمایه پیدا کړه نو په 1998 کال کې یې دننه په امریکا کې یوه جزیره واخیسته او په دې جزیرې کې کوچنۍ ماشومان یې راوستلې تر څو د دې ماشومانو په واسطه ستر سیاسون له لارې وباسي. اوس جیفري اپسټین په داسې یو خدای باور لره چې د هغې خدای د لاسته راوړلو دپاره ته باید د ماشومانو قرباني وکې او د حق ادیانو ته توهین وکې. جیفري د دې د خاطره د کعبې شریفې دا پوښ وړی و تر څو خپل شیطاني اعمال ترسره کړي او خپل رب د ځان نه راضي وساتي او دا ښایي چې اسلام د حق دین دی، ځکه کله هم چې ته اسلام ته یا رب ته یا د حق دین ته توهین کوي له تا شیطان راضي کیږي او تا ته هغه نامحدوده شهرت او پیسې درکوي کوم چې د هغې دپاره ته خپله هغه دنیا په دې دنیا باندې خرڅوي. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ حتما راته ووایاست.